زده کړې خپل شاګردان ټکوي هم په غرض د تعلیم یا استادان ټکوي هم په غرض د تعلیم یا استادان ټکوي ارامیان نور څنګه وي څوک چې پلاران ټکوي او د دې نه علاوه موږ اوریدلي دي چې مختلفو تنظیمونو د ډراماټیک تنظیمونو وغیرہ وغیرہ او د سماجی تنظیمونو هم تاسو په حدو باندې پاتې د هغې باره کې او د مختلفو ریاضو کې هم تاسو کلیات ایجاد کړي دي او داسې په فلکیاتو کې هم تاسو دغه لرئ تجربه لرئ او د موسم په باره کې هم تاسو خپل داسې کلیې او مناظر دي چې هغې نه تاسو مشاهدې کولی شئ او فیشن ګویه کولی شئ نو د هغې باره کې به موږ ته تاسو وویلی شئ الحمدلله چې د ډېر محنت مشقت نه پسو چې زما دا شوق و نو زه هر کال 15 میاشتې 6 میاشتې مخکې د روژې د لومړۍ ورځ یا د اختر متعلق پیشنګویي کوم چې په دغه ورځ باندې که دغه تاریخ باندې که روژه شوه دا به صحیح وي او کني د قوم به روژه مسلمانان به یو روژه کم ونیسي هم عکس وشي چې ما کم تاریخ 15 میاشتې مخکې ښودلي دغه رنګ د نور او د ځمکې د نور نه د چاپیر چل ګرځېدو د گردش هغه چې څومره وخت کې څومره ټایم کې دا خپل محور نه او څومره ټایم کې څومره وخت کې دا ځمکه د نور نه کې چاپیر ګرځي دغه ما تر سکندونو هغه اشاریو کې سلمي سي پورې چې معلومات دا حساب لګولې تحلیل کړی مې دي حاجی دین علاوه د ریاضه می د اشاریو د ضرب او د تقسیم ډېر اسانه طریقې تحلیل کړي دي او سوره پورې چې ما به کلاسونو ته ریاضي پڑھاوله نو زیاتر شاګردان چې سکولونو کې استادان به هم دغه طریقې دغه شو د زده کړې شایقین شو هغوی به دا غوښتل چې دا طریقه مو زده کړو ډېره اسانه ده او د مسایل الاضلاع مثلث رتبه ایستل چې دی نو د دې کلیه څنګه چې فیثاغورس د قائمة الزاویه مثلث یو د رتبې ایستو طریقه تحلیل کړې وه یا د هغې نه مخکې 2000 کاله مخکې هیرن صاحب د عام مثلث د رتبې ایستو طریقه تحلیل کړې وه دا د هیرن صاحب طریقه د هر مثلث لپاره ده خو ډېره اوږده ده نو فیثاغورس صاحب په دغې کې اسانتیا د انسانانو لپاره راوستې ده او هغه صرف د یو مثلث قائمة الزاویه رتبه ډېره په اسانه باندې معلومولو یو طریقې تحلیل کړه او ما دغه شان د مثلث مساوي الاضلاع چې دوی ورځلې یو برابري د هغې رتبه ایستل ډېره په اسانه او دغه دواړو صاحبانو د کلیو نه هم ډېره اسانه کلیه باندې رتبه ایستل چې دی نو دا ما تحلیل کړي دي خو د دې باره کې چې دی نو پکار دي چې حکومت زما څه مرسته وکړي او بین الاقوامي سطح باندې دا شایع چې د دې اشاعت کولو لپاره او زما مرسته وکړي د تاریخ باره کې نو ماشاءالله داسې د ډېر تاریخي خبرې داسې هم دي چې د ډېر لوړو مورخینو ته یادې نه دي او ما یادې کړي دي او دې باره کې ما ډېر خرچ کړی دی ډېر محنت مې کړی دی که ما ته پته ولګېده چې د نن دې ځای نه 50 کیلومتره فاصله باندې یو کس ته تاریخي پوهه شته دی نو زه به لاړم او هغه څه د هغه نه به مې ځان د تاریخ باره کې پوهیو نو دا ساعت زه دا ولرم چې په دې خپل مردان ډویژن کې یا خیبر پښتونخوا کې د تاریخ کم عالمان دي
نو شاید چې بعضې تاریخي خبرې به هغوی ته معلومې نه وي چې زه یې له هغې باره کې یادداشت